مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرت سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد پتیره موږ هغه پیښه او واقعه بیانول کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر اتکاله سو عبد المطلب هم وفات چې دا د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د پاره بل واری تموالی وو. د مخه خدای صلی الله علیه و آله وسلم د پلار د طرفه یتیم وو، مګر هغه یتیموالی شعوري او فکری وو، ځکه د علیه الصلاة والسلام خپل پلار نه ولیدلی، مګر د عبد المطلب په وفات سره د علیه الصلاة والسلام یتیموالی حقیقي ډیر سخت او مشکل وو، ځکه دا د خپل مهربان نیکه نیستوالی وو، هغه نیکه چې د کعبه شریفه د دیواله سره بناست وو او د علیه الصلاة والسلام سره به شفقت او مهرباني کول، ناز به ورکاوه او د علیه الصلاة والسلام د نیکه په وجود کې د پلار نه درلودل نه حسول. هغه نیکه وفات شو چې د علیه الصلاة والسلام پلار وو او دا یتیموالی د علیه الصلاة والسلام په سترګو ولیدي، نو دا یتیم کېده تر هغه اول یتیموالی ډیر سخت و. عبد المطلب د مرګ په وخت کې وصیت وکړي چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم روزنه دي ابو طالب کوي، او دا یې هم ورته ویل چې د روزنې لپاره به ډیره توجه کوي. د عبد المطلب تر وفات وروسته د محمد صلی الله علیه و آله وسلم تربیه د اکا ابو طالب پر غاړه واخیسته، ځکه ابو طالب د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د پلار عبد الله سکورور. د ابو طالب او عبد الله پلار خو یو او عبد المطلب وو، مګر مور یې هم یو و چې اوس نو ابو طالب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دریم تربیه کوونکی سو. اول مور، دوهم نیکه، دریم اکا. او د عبد المطلب تر وفات وروسته د مکه مکرمه مشرتوب هم د ابو طالب پر غاړه سو، مګر ابو طالب تر عبد المطلب ډیر غریب وو، نو به د ابو طالب اولادو د خپل پلار سره د خرڅ او مصرف په پیدا کولو کې کومک کاوه. کوم وخت چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ولیده چې ابو طالب غریب دی، حتی د خپل اولادو نفقه نشي پیدا کولای، نو د علیه الصلاة والسلام هم په کار شروع وکړه چې هغه د پسو چوپانی و. او دا معلومه خبره ده چې چوپانی تر شهر د باندې وي، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به د شپې او ورځې تر مکه مکرمه د باندې پاتې کېدی، چې په دغه چوپانی کې د یو طرفه هغه د صحرا ژوند شروع شو چې د هغه فائدې مو د مخه درته بیان کړې دي، او د بل طرفه په خپل چوپانی هم ډېری فائدې لري چې علماي کرام یې داسې بیانوي. اول، پر حیواناتو مهرباني، چې دا خو په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کې موجود وو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوازې دا نه چې پر انسانانو مهربان وو،
بلکې حیواناتو هم د ده علیه الصلاة والسلام د رحمت او مهربانۍ څخه حصه حاصله کړې ده چې دغه رحم په شرعي احکامو کې ډیر واضح او ښکاره دی. مثلا د حیوان د حلالولو دپاره به چاړه تېروي، یو حیوان به د بل حیوان او مخ ته نه حلالېږي او داسې نور. په چوپانی کې حلم او صبر حاصلېږي. پسونه شاوخوا پاشل کېږي، د هغو د راټولولو او یو ځای کولو طریقه زده کېږي. پسونه باید د دشمن څخه وساتل سي چې دا ټوله د امت د یو ځای کولو او ساتلو دپاره تجربې وي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا هم زده کړه چې خپل مصرف په خپل لاس پیدا کړي. تر اوسه خو یې اعتماد د مور یعنی کفر نفقه وو، خو اوس یې د خپل لاس په کار کولو او مصرف پیدا کولو شروع وکړه. نو د علیه الصلاة والسلام د اتکلنۍ څخه په چوپانی شروع وکړه او تر هغو یې دا کار کاوه چې عمر یې تقریبا 21 کلو ته ورسېدی. البته په مابین کې د یو څه مودې دپاره به پاته سوی وي. او دغه چوپانی د علیه الصلاة والسلام د عمر ډېره موده په بر کې ونیول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ما من نبی الا ورع الغنم، یعنی داسې نبی نسته چې د پسو چوپانی یې نوي کړي. نو دا وظیفه ټولو انبیاو علیهم السلام پر ځای کړې ده. علماء کرام د چوپانی په پایدو کې یو هم دا بیانوي او وایي کم نفر چې په دشت کې د پسو په پیولو مشغول وي نو دی تنها وي او تنهایی سړی و چرت او فکر ته پرېږدي. نو په اسمانو، ستورو، لمر او سپوږمۍ کې فکر وهي، دی برابر نظام او الهي قدرتو ته ګوري چې دغه افکار د انسان د روح د صفایي او پاکوالي سبب ګرځي. مګر کم کسان چې په ښارو کې اوسېږي هغه په تګ او راتګ مشغول وي، دا ولاړی هغه راغلی، نوي نوي خبرې او حوادث اوري، فکر یې ګډوډ وي. انسان د الله عز وجل په قدرتو کې و فکر وهلو ته نه فارغه کیږي. نو دا هم د دشت او صحرا فائدہ و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې و فکر کولو ته فارغه کړي. په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په چوپانی مشغول وو، ابو طالب د تجارت په کار اخته و. کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر 12 کلو ته ورسېدی، په دغه وخت کې ابو طالب قصد درلودي چې شام ته په تجارت لاړ شي. قافله تیار شوه، خو کوم وخت چې ابو طالب د تلو اراده وکړه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ټینګ شو چې ما هم در سره بوځه. ابو طالب نه غوښته چې محمد علیه الصلاة والسلام یې په دغه سفر کې ملګری وي. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر کالو ټینګي او ویل خامخا به مې در سره بیاي. څرنګه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر ابو طالب ډیر ګران وو، نو آخر راضی سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د ځان ملګری کړ. دا نو تر مکه مکرمه د باندې او شام ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اول سفر و. او په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر 12 کالو. خیر قافله حرکت وکړي. کوم وخت چې د شام و حدود ته ورسېده نو قافله نږدې و یو دیر یا صومعه ته واړول. دیر یا صومعه د نصاراو د عبادت وځای ته ویل کیږي او د دوی راهب هلته په کلو کلو ناست وي نه راوځي، خواړه او اوبه هلته ورته پراته وي او راهب په عبادت مشغول وي. د قریشو تجارتي قافله به همیشه پر دغه لار د دغه صومعه سره تیرېده، خو نه به قریش دغه صومعه ته ورتله او نه به هغه راهبان ورته راوتل. خو نن چې قافله نږدې و دغه صومعه ته واړول، د دغه صومعه د راهبانو مشر چې بحیرا ورته ویل کېده د مخه تر صومعه د باندې ولاړ وو او د لري څخه و قافله ته کتل. خو ډېر عجب او نادره کارونه په دغه قافله کې ولیده. ویل د چې د قافله پر سر اوریاز ورسره رهیده. نو بحیرا په تعجب کې سو او پوسو چې په دې قافله کې یو سر او راز سته. خو کوم وخت چې قافله نږدې و صومعه ته واړول، بحیرا و خپل ملګرو ته وویل چې نن خواړه ډېر پاخه کړي او یو نفر یې قافله ته هم ورولېږي چې ورسه او ورته ووایه تاسې نن زموږ مېلمانه یاست او په قافله کې به څوک نه پرېږدي، ټوله راسي. د قافلې خلقو هم دا دعوت قبول کړي
او ټول ورغله. یوازې محمد صلی الله علیه و آله وسلم یې د قافلې سره پرېښاوه.